سلام ګلالۍ ماشومانو، څنګه یاستئ؟ درسونه مو زده کړي دي؟ آفرین. خپل درسونه په وخت سره وایئ او پر وخت کورنۍ دنده ترسره کوئ. مور او پلار مو مه په تکلیف کوئ او د کور په کارونو کې ورسره مرسته کوئ. تل مهربانه اوسئ. ګلالۍ ماشومانو، نن زه تاسو ته د مهربانۍ په اړه د جادويي ونې یوه ډېره په زړه پورې کیسه کوم. هیله ده تر پایه سره ملتیا وکړئ. جادويي ونه. ډېر وخت مخکې یو کوچنی هلک په پارک کې روان و. د پارک په منځ کې یوه ونه وه چې یوه نښه پرېښودل شوې وه. په نښه کې ویل شوي وو: زه جادويي ونه یم. د جادويي کلمې ووایئ، ډېر څه به وګورئ. هلک هڅه وکړه چې د جادويي کلمې ووایي. هغه د ابراکادابرا، سمسم، اکسپاډروس، تانتارا او نوره ډېره هڅه یې وکړه، خو هېڅ یوه کلمه یې کار ونه کړ او هلک ستړی شو. همداسې د ونې تر څنګ وغځېد او ویې ویل: مهربانه ونې. او ناڅاپه په ډنډ کې یوه لویه دروازه پرانیستل شوه. دننه هر څه تپه تیاره وو، پرته له یوې نښې چې پرې لیکل شوي وو: خپل جادو ته دوام ورکړئ. بیا هلک وویل: مننه ګرانې ونې. په دې سره د ونې دننه روښانه روښنایي شوه او یوه لاره پکې ښکاره شوه چې د لوبو ځای او د چاکلیټو لویو انبارو ته تللې وه. کوچنی هلک خپل ټول ملګري جادويي ونې ته راوبلل او دوی پکې تر ټولو غوره جشن جوړ کړ. نو له همدې مخې تل خلک وایي چې مهرباني وکړئ او مننه یوه ډېره جادويي کلمه ده. له دې کیسې موږ دا زده کړل چې ښه اخلاق ولرو او تل مهربانه واوسو. هیله لرم چې دا کیسه مو خوښه شوې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. د نورو داسې ښکلیو کیسو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي له نورو ملګرو سره مو شیر کړئ.